طالبانو د غني خبرو ته غبرګون وښوده او ډېر سخت اخطار ورکړ. طالبان څه وایي په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. طالبانو افغان ځواکونو ته د ولسمشر لخوا د عملیاتو پیل اعلان غبرګون کې ویلي اشرف غني خپل واک غځوي، مونږ او زمونږ جنګیالي د هر کار وړتیا لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي داعش ډله مونږ ماته کړې او نور هیڅ ځای کې سنګر نه لري. د هغه په خبره د جګړې د شدت مسؤل به هغه څوک وي چې جنګ اعلان کړی ده. ذبیح الله مجاهد ویلي د بندیانو خوشي کېدو بهیر باید ونه ځنډیږي. طالبان زیاتوي چې که غني جنګ کوي مونږ هم د هیڅ چا نه کم نه یو، زمونږ جنګیالي آماده دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډاکټر اشرف غني پرون ماښام په یو لنډ ویډیویي پیغام کې په خپلو عسکرو ته د طالبانو پر ضد د هاجمي عملیاتو پیلولو امر کړی ده. اشرف غني امنیتي ځواکونو ته عاجل امر کړی ده چې یو طالب هم پرې نږدې او خپل عملیات دې پرې شروع کړي. د هر وژل شوي افغان او عسکر قصدي ترې واخیستل شي او هیڅ رحم پرې ونه کړی. نوموړي څرګنده کړې چې له طالبانو څخه یې څو ځله د اوربند او جګړې درولو غوښتنه کړې، خو په خبره یې طالبانو د افغان حکومت او ولس غوښتنو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه او تاوتریخوالی او د خلکو وینو تویولو ته یې دوام ورکړ. هغه زیاته کړه چې طالبانو له جنګ او افغان وژنې لاس نه دی اخیستی او د پردیو په لمسون یې پر افغانانو او عامه ځایونو یې بریدونه ډېر کړي دي. په دغه لنډ ویډیو پیغام کې غني د افغانانو د امنیت او د عامه تاسیساتو خوندیتوب او په خبره یې د دښمن د بریدونو مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې له دفاعي حالت راوځي او بیرته تعرضي حالت ته ستانه شي. مشر ډاکټر غني په داسې مهال له طالبانو د اوربند او خپلو پوځیانو ته هجومي عملیاتو پیلولو غوښتنه کوي چې په روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. تېره شپه ناوخته افغان او بهرني ځواکونو د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال 15 تنه ولسي وګړي مړه او ژوبل کړل. ورپسې نن سهار د کابل ښار په لویدیځ دشت برچي کې پر یو ریښتون وسلوال ډله ییز برید وکړ چې له څو ساعته نښتې وروسته په نښته کې د 4 بریدګرو په شمول 18 تنه ملکیان مړه او 15 نور ژوبل شول. دغه راز په ختیځ ننګرهار کې د یو جنازې پر مهال خونړۍ بمي چاودنه کې 24 تنه مړه او 58 نور ټپیان شول، خو وسلوال طالبان د کابل ننګرهار پیښو وغندلې او په دغه پیښو کې د خپلو ملګرو لاس لرل رد کړل. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.